امریکا بیا د باګرام نیولو ته سترګې پټې کړې. ټرمپ وایي باګرام د چین په لاس کې ده. آیا امریکا بیا افغانستان ته راځي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ټرمپ وایي باګرام د چین لاس کې ده او دا موږ ته د منلو نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نوو فرمانونو د لاسلیک په مراسمو کې یو ځل بیا له افغانستان څخه په ګډوډ ډول د امریکایي ځواکونو په ایستلو انتقاد کړی او ویلي دي که د چیرې ولسمشر وای نو د نړۍ یوه تر ټولو مهمه او لویه نظامي اډه باګرام به یې ساتلی وای او په وینا یې همدا اوس باګرام د چین په اختیار کې ده او دا د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي تاسو افغانستان ته وګورئ چې څومره شرموونکې وه. زه فکر کوم چې افغانستان واقعا د روسیې او اوکراین په ستونزې پورې اړه لري. روسیې هغه مهال پر اوکراین برید وکړ چې پوتین ولیدل یو بې کفایته حالت رامنځته شو. ما هم ځواکونه ایستل او باګرام یې ساته. اوس مهال باګرام د چین په ولکه کې دی. ما هوډ درلود چې د نړۍ یو تر ټولو لویه نظامي اډه وساتم. نوموړی په دوامداره ډول وایي چې باګرام له هغه ځای څخه 1 ساعت فاصله لري چې چین پکې اټومي وسلې جوړوي. ټرمپ د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې که ولسمشر شي نو باګرام به بیرته د امریکا تر کنټرول لاندې راوړي، خو اوس چې ولسمشر شوی دی نو د دې اقدام په اړه څه ونه ویل. طالبان بیا وایي چې افغانستان کې د هیڅ هیواد نظامي اډې شتون نه لري او نه هم چاته د دې اجازه ورکوي چې افغانستان کې نظامي فعالیتونه ترسره کړي. د طالبانو په وینا چې که هر هیواد غواړي افغانستان کې شتون ولري نو یوازینی لاره یې د سیاسي استازولیو یعنی سفارتونو پرانیستل دي، خو په بله بڼه افغانستان کې شتون ورته ناممکن دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.